دا خدای جاجر دی ډوزمارو ډوزو ټخ کاری زمنګ په غاړه کې دمسې او دا خپل درته ټوپخ کاری مرگ ته به د مرگ خبرې نه کوي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار نشیمن سینما کې موجود یم. نن د جمعې ورځ ده، 11 اګست دی. په 11 اګست باندې په نشیمن سینما کې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې چې کوم فلم جوړ شوی دی ته صرف زما یې، دا فلم په دې سینما کې لګېدلی دی. د دې سینمې مکمل رپورټ له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په وجه به ما ته دا پته لګېږي چې پروګرام څنګه دی. راځئ چې سینمې ته دننه لاړ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ وروره څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ شکر دی، ساعت د تیریږي روان دی، امن دی. ما ته خو ستړی ښکارې، ولې؟ او ستړی یار، والله بېګانه وخت ودو او بیا سهار ډیپټۍ له رالو، بس ستړي یو. اچھا دا ما ته وایه ستاسو د نشیمن سینما مالک څوک دی؟ نوم یې څه دی؟ پران اسلم ناتا. دا څنګه کس دی بنیادي طور؟ یاره ښه کس دی، بس زمونږ خو سره ناست پاس یو، صحیح کس دی زمونږ دپاره، ښه کس دی. د دې کس متعلق ما چې کوم دی له انسانانو زه اورېدلی دي چې دا په خپله سینما کې معذوره چاچا خیرات ټولولو والا دې ځای ټکټ نه اخلي، دا حقیقت دی؟ او بالکل ټکټ باندې اکثر موږ خپله ولاړ یو، نو یا معذور کس راشي یا مشر یا داسې ستا خبره صحیح ده، هغونه موږ ټکټ نه لو پرې کړي، نه الټه پې بوتل موتل ومسکو. ته صرف زما یې په دې کې د شاهد عثمان صاحب ډایرکشن څنګه و؟ یاره تقریبا شاهد عثمان چې څونه فلمونه جوړ کړلي، هر ډایرکټر کوشش کوي، او د فلمونه هم ښه فلمونه دي، دا هم ښه دی، نور هم ښه فلمونه جوړ کړلي. تقریبا که چاته یو دوه فلم کمزوره راغلی، خو فلمونه ښه جوړوي، فلمونه یې ښه بد نه وي. ډېر مینوال ما ته دا وایي چې په کوم فلم کې جهانګیر صاحب نه وي نو هغه فلم ناکامه وي، ته په دې کې څه وایې؟ یاره بالکل ناکامه خو دا دی چې غټ فلم جوړ کړي او ښه کاش پکې راولي او ښه کسان پکې راولي، زه هم ناکامه کېږي. منو خیر د جهانګیر خپل یو مقام دی، ډېر خلک یې خوښوي، داسې که بیا په یو فلم کې مقصد د جهانګیر سره ارباز نه یا شاهد نه، هغه فلم هم کمزوری کېږي. هغو چې څونه کسان پکې زیات وي نو دونه فلم تکړی. سیګنل کاش والا فلم لږ کمزوری، کله چې 3 روګان یو ځای شي هغه ډېر ښایي، ډبل روګان هغه بیا د هغې نه لږ کمزوری، سیګنل یې روي بیا د هغې نه کمزوری، خامخا فرق خو راځي. بیا جهانګیر خلک ډېر خوښوي نو فرق خو راځي. اچھا دا ما ته ووایه ته صرف زما یې، دا کہانی پر چی شته؟ یاره زمونږ خو اکثر پکې کار کوو، دونه په توجه خو ما نه دی کتلی، خو زما په خیال په دې یوې جنۍ باندې غویمۍ دا دیدار ملتاني چې ده، دا زما په خیال د جهانګیر سره رشته داره ده پکې، او دا جنۍ په ارباز مینه وي، نو د جهانګیر رشته دارۍ کې هم راځي په دې باندې غویمۍ، کہانی په دې جنۍ ده زیاته زما په خیال، او ته صرف زما یې په دې جنۍ باندې ده. ته صرف زما یې، دا به تر څه وخته پورې په نشیمن سینما کې چلیږي؟ یاره کوشش مو دی چې 2 هفتې وچلو، خو ګور حالات داسې دي، کاروبارونه هم کمزوري دي او خلک هم بې سوره دی. بهرحال مونږ کوشش کوو چې 2 هفتې ورته وچلو، که 2 نه دا هفته ورته چلو، بیا کوشش کوو بل فلم به ورته ولګو. د دې فلم ټکټ په څو دی؟ ټکټ خو موږ 300-400 لګول، زیات ګران مو نه دی لګولی. موږ خلک خراب دي، الان کې مهنګایي ده، موږ ته په دې کې هم واره نه کوي. موږ پرېږده چې هر سړی ګوري،
300-400 مو لګول. ډېره مننه وروره، ډېره مننه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو له ما سره پر څنګ یو پښتون ورور ولاړ دی. دغه هم ته صرف زما یې دا فلم یې کتلی دی. له دې هم پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کلیواله نوم دی څه دی؟ اول خان. اول خان وروره دا راته وایه چې ته صرف زما یې، دا فلم د کهانۍ له لحاظه څنګه فلم دی؟ ښکلی فلم دی، ښه کهاني جوړه کړې ده. د شاهد عثمان صاحب د نور فلمان هم کتلی وي، داسې فلم چې هغه بالکل په ټاپ کې وي، ښایسته فلم وي، هغه فلم هم که موږ ته راوښیه. خانم بدوش فلم یې ښکلی دی، په هغې پسې بیا دا فلم راغی، دا فلم هم ښایسته فلم دی، ښکلی فلم دی. ته صرف زما په دې فلم کې ویلن څوک دی؟ جهانګیر. جهانګیر د خوښ سي؟ ها، ښه اداکار دی، ښکلی اداکار دی. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و د نشیمن سینما کراچۍ مکمل رپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته. د خدای په امان.